سلامونه. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. د خبرونو سرټکي: د طالبانو پر سیاستونو نیوکې. د کاناډا ځانګړی استازی وایي چې هیواد یې نشي کولی د ښځو حقونه او د قانون حاکمیت له طالبانو سره د هوکړې قرباني کړي. د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو زیاتوالی. اوچا وایي چې د طالبانو بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستان سره 4.1 میلیارده ډالره مرسته شوې. پر ولس د محدودیتونو دوام. طالبان په لوګر کې صرافانو ته ویلي چې د ګیرې خریالو او خولۍ د نه لرلو په صورت کې د هغوی فعالیتونه بندوي. او په ایران کې د یوې الوتکې د لوېدو پیښه. د سپاه پاسداران یو قومندان ژوند بایلود. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړی استازی ډیویډ سیپرول وایي چې هیواد یې نشي کولی د ښځو حقونه، د بیان ازادي او د قانون حاکمیت له طالبانو سره د هوکړې قرباني کړي. سیپرول دا څرګندونې له ډي ګلوبن میل سره په مرکه کې چې دوشنبې ورځ خپره شوې مطرح کړي دي. نوموړي کاناډایي ډیپلوماټ په کور دننه او بهر کې د افغانانو اعتراضونو ته په اشارې د افغانستان د راتلونکي په هکله خوشبیني څرګنده کړې ده. د راپور پر بنسټ سیپرول ویلي چې په ټولیزه توګه یې د هغو لویدیځو دولتونو له استازو سره چې له طالبانو سره تعامل لري د هغه څه په تړاو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې پیښیږي کلک مخالفت ښودلی دی. د کاناډا ځانګړي استازي په وینا د ځینو هیوادونو استازو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند عبدالقهار بلخي سره لیدلي او د دغې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په هکله خبرې کړي دي او دا قانون یې غندلی دی. د سیپرول په وینا له تیرو 3 کلونو راهیسې د طالبانو ځپونکي سیاستونه ډیر شوي دي. د معلوماتو له مخې نوموړي کاناډایي ډیپلوماټ لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خپل ماموریت ستونزمن ښودلی او دا ډله یې د انعطاف نه منونکې ډله بللې ده. د هغه د څرګندونو پر بنسټ نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو له غوښتنې څخه په ګټه اخیستنې پر دغې ډلې فشار راوړي څو بشري حقونه ومني. د یادونې ده چې تیره میاشت کاناډا، جرمني، استرالیا او هالند د جرمونو نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راکاږلو په موخه یوه حقوقي پروسه پیل کړې وه. د یاد کاناډایي چارواکي په وینا دغو هیوادونو طالبانو ته د شکایت د ثبتېدو خبر ورکړ خو تر اوسه دغې ډلې ځواب نه دی ورکړی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ډلې د هیوادوالو په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو او قومي مذهبي اقلیتونو له حقونو سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشرپالو چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځل واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره 4.1 میلیارده ډالره مرسته شوې ده. اوچا د یکشنبې ورځ په یو بیان کې لیکلي چې یوازې د 2021 د اګست له 15 تر 2022 پورې له افغانستان سره شاوخوا 3.3 میلیارده ډالره مرسته شوې ده. د بیان پر بنسټ د افغانستان خلک لا هم د جګړې، د خوړو نه خوندیتوب، طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې بشري ناورین لپس ډیر کړی دی. د معلوماتو له مخې اوچا په افغانستان کې له 3 کلونو ډېرې مودې په ترڅ کې د لوږې مخنیوی کړی دی. همداراز په دې موده کې د اوبو له لارې د ناروغیو خپرېدل کم او د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول هم پراخ شوي دي. د دغه بیان په یو برخه کې راغلي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د 1 فرمانونو په صادرولو سره په مرسته رسونکو بنسټونو کې د ښځو حضور محدود کړی دی. د بیان پر بنسټ دا هڅې په مرسته رسونکو بنسټونو کې د ښځو حضور، د اداري فضا جلا کول او د هغوی محرم ته د پیسو ورکړې په هکله بحثونه شامل دي. دغه نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د بودیجې کچې د راټیټېدو په صورت کې به د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وروستیو کلونو بشردوستانه لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د روانې میاشت په پیل کې اوچا اعلان کړی و چې د مرسته رسونکو بنسټونو په فعالیتونو کې د طالبانو لاسوهنه د پام وړ ډیره ده. د هیوادوالو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په دوام دا ځل د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مامورینو په لوګر کې صرافانو ته خبرداری ورکړی چې د ګیرې خریالو او خولۍ نه لرلو په صورت کې به د هغوی فعالیتونه ودروي.
سرچینو د دوشنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو پلاوی د خلکو د ګیرې او خولۍ څارنې په موخه لوګر ته تللی دی. دغه پلاوی په خپل لومړني اقدام کې صرافان د ګیرې پرېښودلو او خولۍ پر سر کولو ته اړ کړي دي. طالبانو د لوګر اوسیدونکو ته ویلي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مامورین د دغې ډلې د اوامرو د څرنګوالي نظارت او څارنه کوي. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو د دغه ولایت کسبګرو په ځانګړې توګه صرافانو ته خبرداری ورکړی چې که د دغې ډلې له حکم څخه سرغړونه وکړي د هغوی دوکانونه به وتړي. همداراز د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مامورینو له خلکو غوښتي چې د لمانځه پر وخت دوکانونه وتړي او جوماتونو ته لاړ شي او د شریعت خلاف له پولي راکړې ورکړې ډډه وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ولس د دغې ډلې له سختو بندیزونو سره لاس او ګرېوان دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون له توشیح وروسته د هیوادوالو پر وړاندې د دغې ډلې محدودیتونه ډېر شوي دي. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې د ایران سپاه پاسداران یو قومندان حمید مازندراني او د الوتنې یو خدمه کارکوونکی ژوند بایللی دی. تسنیم خبري اژانس لیکلي چې د الوتکه دوشنبه د نوامبر پر 4 د ایران په سویل ختیځ کې لوېدلې ده. مازندراني د دغې هېواد په ګلستان ولایت کې د سپاه پاسداران د یوې قطعې قومندان و. ایراني چارواکو تر اوسه د دې پیښې د کره ځای او لامل په تړاو څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې څو میاشتې مخکې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د تبریز د جمعې امام آیت الله ال هاشم د دغه هېواد د ختیځ آذربایجان ولایت په یوې غرنۍ سیمه کې د چورلکې د لوېدو په پیښه کې مړه شول. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه د پاملرنې مو مننه.